السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظو ناصر سه. یو ورور مظهري فراحي په نامه پوښتنه کړې ده. یو سړي بل سړي ته وویلې دغه وړه لور ده یا یوه کلنه یا 2 کلنه. نو هغه ورته ویلې چې دا لور دې ماته راکه. ده ورته ویلې در مې کړله. نو دا دواړو دا کار په مسخرو باندې کو. نو دا څنګه ده؟ نو محترمه نکاح منعقده سوې. تا چې کومه پوښتنه کړې محترمه ستا لور ماته په نکاح راکه. لور والا هم د مسخرو په شکل ورته ویلې سمه ده درکوم یې. دویم سوال، ستا لور یې زما په نکاح. لور والا هم د مسخرو سمه ده در مې کړه. نو چې سمه ده نو خو نکاح سوله ذاتي عقد راغی محترمه. نو نکاح سوې ده. نو چې نکاح وسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي 3 شیان دي، جدهن جد وهزلهن. 3 شیان دي، رښتیا یم رښتیا ده او ټوک او مسخره یم رښتیا ده. النکاح والطلاق والرجعه. نو دلته دا دویمه پوښتنه چې تا کړې ده ستا لور یې زما په نکاح. لور والا هم د مسخرو وویل سمه ده، یعنی د تا ښځه سوله. نو دا نکاح شوې ده محترمه وروره. او علي قاري رحمه الله په مرقات کې لیکي په شرع کې لوبه او ټوکه دا د حدیث په شرع کې هم دا چا ته ښځې ته طلاق ورکړه په ټوکه کې یا ویلې ما په نکاح باندې درکړه په ټوکو کې، بس دا نکاح ده چې هغه یې قبول کړي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسه.